کریپټو کرنسي څه ته وایي، ولې او د چا لخوا رامنځته شوه؟ کریپټو کرنسي کومې ګټې لري او زیانونه یې څه دي؟ څرنګه کولی شو په کریپټو مارکیټ کې کار وکړو؟ دا او همدې ته ورته نور معلومات را سره پر دا ویډیو کې تعقیب کړئ. کال 2008 اکتوبر 21 د ساتوشي ناکاموتو په نوم یو نامعلومه شخص یا د یوې ډلې لخوا یو فرمان صادر شو. په دغه فرمان کې دوی د یو داسې پیر ټو پیر کیټ سیستم یادونه کړې وه چې د هیڅ کوم دولت یا سازمان په لاس کې نه و او د هیڅ کوم ادارې یا سازمان لخوا نه کنټرولېده، بلکې کنټرول او لاسرسی یې ټول د خلکو په لاس کې و. په دغه فرمان کې د یو نوي کرنسي یادونه شوې وه چې د هغې نوم و بیټ کوین. په همدې توګه د اسعارو دغې لړۍ ته د کریپټو کرنسي نوم ورکړل شو. نو په لنډ ډول داسې ویلی شو چې کریپټو کرنسي هغه اسعار دي چې په غیر متمرکز یا ډیسټلایز ډول د زیاتو کمپیوټري شبکو لخوا رامنځته شوي چې د هیڅ کوم دولت یا مرکزي ادارې په لاس کې نه دي، بلکې کنټرول یې مکمل د خلکو په لاس کې ده. د کریپټو کرنسي په جوړښت او کالکولیشن کې یو داسې کوډ موجود ده چې د هغې ویل یا مشخص کول ډیر مشکل ده. دا کوډ په یو داسې لهجه یا ژبه لیکل شوی چې هر څوک پرې نه پوهیږي. نو د همدې له امله د کریپټو دغه علم ته کریپټالوجي ویل کیږي. که چیرې ستاسې پام وي، په وټساپ کې هم د اینډ ټو اینډ انکرپشن په نوم یو سیستم موجود ده چې تر شا یې یو ګډ وډ لیکل شوی کوډ موجود ده، هر څوک پرې نه پوهیږي. دا پر دې معنی کله چې موږ یو شخص ته میسج لیږو نو دریم شخص پر دې نه پوهیږي چې څه شی لیکو او څه لیږو، ځکه دلته د اینډ ټو اینډ انکرپشن په نوم یو سیستم موجود ده چې میسج په مستقیم ډول همغه شخص ته رسیږي. په ساینس کې دغه علم ته انکرپشن ویل کیږي او په کریپټو کې بیا همدې علم ته څه وایي؟ کریپټالوجي. د بیټکوین جوړښت او پیدایښت وروسته تقریبا په کال 2009 جون 3 باندې د بیټکوین لومړنۍ رسمي شبکې پر فعالیت باندې پیل وکړ او د بیټکوین لومړنی بلاک جوړ شو. له هغې وروسته په کال 2010 کې بیټکوین خپل حقیقي قیمت پیدا کړ او یو کس 50 بیټکوین د $25 په مقابل کې واخیستل. په همدې توګه بیټکوین ته خپل لومړنی حقیقي قیمت ورکړل شو. هغه وخت د یو بیټکوین قیمت $0.308 و. خو د حیرانتیا خبره دا وه چې د همدې کال د می میاشتې په 22 تاریخ باندې یو پروګرامر د 10,000 بیټکوین په مقابل کې یوازې 2 پیزاګانې واخیستې. دا ورځ ډیره مشهوره ده. د بیټکوین په تاریخ کې دغه ورځې ته د بیټکوین پیزا ډے ویل کیږي او هر کال دغه ورځ لمانځل کیږي. باید هیر نه کړو چې هر کال د همدې ورځې په نمانځلو سره د نوموړي شخص په زخمونو مالګې دوړېږي. له دې وروسته د کریپټو نوې سلسله او تاریخ پیل شو. نن ورځ یو بیټکوین قیمت $80,000 ده. باید هیره نه کړو چې د بیټکوین قیمت بې ثباته ده، په چټکۍ سره بدلون کوي. څه موده مخکې د یو بیټکوین قیمت له 98,000 څخه هم لوړ و. د کریپټو دغه چټک بدلون او پرمختګ له امله نن ورځ په ټوله نړۍ کې تر 2 میلیونو څخه زیات د کریپټو کرنسي رسمي او غیر رسمي ټوکن یا کوینز موجود دي. تر دغه ځایه د کریپټو لنډه تاریخچه او لنډ معلومات. اوس راځو چې کریپټو کرنسي ولې رامنځته شوه. که څه هم د اسعارو تیر تاریخ ته وګورو او له بلې خوا د نړۍ چټک پرمختګ ته ځیر شو، نو هر څه د وخت او بدلون په حال کې دي او هره ورځ یو نوی بدلون منځته راځي. د ژوند په لومړیو وختونو کې د راکړې ورکړې لپاره یو بارګر سیستم موجود و، یعنې جنس به د جنس په مقابل کې تبادله کېده. خو په دغه حالات کې ستونزې او مشکلات زیات وو او دا سیستم ژر تغییر شو. نو خلکو د راکړې ورکړې لپاره له قیمتي ډبرو کار اخیستو، لکه سره زر، سپین زر. خو دغه حالات هم زیات دوام ونه کړ. ورپسې فلزي سکې رامنځته شوې. که څه هم فلزي سکو زیات وخت دوام وکړ او خلکو د تجارت او کاروبار لپاره له همدې سکو څخه کار اخیستو. له هغې نه وروسته د 9مې پېړۍ په جریان کې د لومړي ځل لپاره د کاغذي پیسو سیستم په چین هیواد کې رامنځته شو. دغه پیسې کرار په ټوله نړۍ کې مروج شوې.
خو ډیره موده وروسته د خلکو اسانتیا او پرمختګ لپاره په اروپا کې د لومړي ځل لپاره بانکي سیستم رامنځته شو. دغه بانکي سیستم قرار پرمختګ وکړ او په وروستیو وختونو کې د پیسو نړیوال پیار سیستم رامنځته شو. پیار سیستم هغه ته ویل کیږي چې ارزښت یې د بانکونو لخوا ټاکل کیږي. کله چې نړۍ ته انټرنیټ راغی، نړۍ په خورا چټکۍ سره بدلون وکړ. په دغه حالات کې کاغذي پیسې په الکترونیک پیسو بدلې شوې او بانکي سیستم نور هم پرمختګ وکړ. خو دلته یو لړ ستونزې او مشکلات رامنځته شول د بانکونو او خلکو ترمنځ. ځینې بانکونو سقوط وکړ او ځینې بانکونو په ټاکلي وخت کافي اندازه پیسې نه درلودې. یعنی پیسې بسته خو کنټرول به د بانک په لاس کې و. مثال یې داسې ده چې تا سره 1 میلیون پیسې دي او دغه پیسې تا په یو بانک کې ایښي. که چیرې ستا ضرورت شي او غواړې دغه ټولې پیسې په یو وار راوباسې، نو که د بانک خوښه نشي دا پیسې ټولې تا ته په یو وار نشي درکولی. یعنې کولی شي چې بانک پر تا باندې هر ډول محدودیت کیږدي. د همدې ستونزو او مشکلاتو په نظر کې نیولو سره ساتوشي ناکاموتو په دې فکر کې شو چې داسې یو سیستم رامنځته کړي چې کنټرول یې ټول د خلکو په لاس کې وي او نور خلک د بانکونو د غلامۍ څخه آزاد کړي. دا کرنسي یا سکې باید جوړې کړي چې په ټوله نړۍ کې د منلو وړ وي. همدا لامل او وجه وه چې کریپټو کرنسي رامنځته شوه. دا و د کریپټو کرنسي د رامنځته کېدو علتونه. راځو چې کریپټو کرنسي کومې ګټې لري. لومړی، خوندیتوب. کریپټو کرنسي په داسې سیستم کې موجودې دي چې د هغې له منځه تلل، د هغې غلا کول، په هغې کې څه خرابي راتلل ناممکن ده. د خوندیتوب دغه سیستم ته بلاک چین ویل کیږي. دوهم، چټکه راکړه ورکړه. کریپټو کرنسي یوازینی هغه اثار دي چې په ډېره اسانۍ سره له یو ځای څخه بل ځای ته د لیږد رالېږد وړ دي او دغه لیږد رالېږد یوازې د یو څو ثانیو په جریان کې ترسره کیږي. ولې؟ ځکه چې دلته د دریم شخص مداخله نه ده موجود. دریم، ټیټ لګښت. د کریپټو کرنسي د لیږد فیس خورا لږ ده ځکه دلته د دریم شخص نه ده موجود چې له موږ او تاسې څخه فیس یا کمیشن وګرځوي. نه هم د دولت مداخله شته او ځینې داسې طریقې هم شته چې د هغوی په طریقې سره د کریپټو کرنسي لیږل هیڅ فیس یا کمیشن ته ضرورت نشته چې له موږ څخه فیس وګرځول سي. لکه د هر ایکسچینج آی ډي نمبر. څلورم، اسانه لاسرسی. کریپټو کرنسي یوازینی هغه اثار دی چې په ټوله نړۍ کې د منلو وړ دي او تاسو کولی شئ چې هر هیواد کې راکړه ورکړه ترسره کړئ. کریپټو کرنسي د ګټې سربیره تاوانونه هم لري. دا یو څرګند حقیقت ده چې هر سیستم د ګټې ترڅنګ یو لړ تاوانونه هم موجود وي. نو هغه کوم زیانونه دي چې کریپټو کرنسي لري؟ لومړی، بې ثباتي. د کریپټو کرنسي قیمتونه ډیر په چټکۍ سره د تغییر او بدلون په حال کې دي چې خلک د پانګونې پر مهال له زیاتو تاوانونو سره مخ کیږي. کله چې بیټکوین رامنځته شول نو په لومړیو وختونو کې دغه ستونزه ډیره وه. یو چا به یو جنس واخیست چې ارزښت به د $100 و، په بدل کې به بیټکوین ورکړل شو. لږ وخت وروسته به دغه قیمت $50 و او یا به هم ستاسې $100 په 200 یا هم $1.5 بدل شوي وو. نو د همدې ستونزې د حل لپاره ورو ورو تغییرات راغلل. سټیبل کوینونه رامنځته شول. سټیبل کوینونه هغه چې قیمت یې تل له $1 سره برابر وي. دوهم، کریپټو کرنسي لا هم د ډیرو هیوادونو لخوا د منلو وړ نه دي. دریم، غلا او سکیم. کریپټو کرنسي یوازینی هغه پیسې دي که په سمه توګه استفاده نسي نو په دغه کې غلا، سکیم او دوکه ډیر اسانه ده. که چیرې موږ په فزیکي نړۍ کې یو کاروبار شروع کوو او په هغه کاروبار کې موږ له یو چا سره دوکه کوو، غلطي ورسره کوو، نو حتما دولت پر دې خبریږي چې دغه شخص د چا سره دوکه کوي، غلطي کوي، له خلکو پیسې راټولوي. نو دولت پر موږ هر ډول محدودیت کېښودلی سي، زموږ مخنیوی کوي. مګر په کریپټو کرنسي کې د دغې مخنیوی ډیر مشکل ده. نن سبا په آنلاین نړۍ کې زیات شمیر سکیمران موجود دي چې په بیلابیلو لارو او طریقو څخه په استفادې
دوکه او فراډ باندې پیسې ترلاسه کوي. ښه مثال پر افغانستان کې AGIGPT ده او داسې نور په لسګونه کمپنۍ راغلي او بیرته لاړې سکیم شوي. له خلکو څخه په زرګونه ډالر یوړل او غلا یې کړل. نو دغه خلک چې له افغانانو څخه زرګونه ډالر یوړل غلا یې کړل، نه معلوم شول چې څوک وو، نه د هیواد یا ځای معلوم شو، نه هم هغه هیواد یا دولت ترې پوښتنه وکړه چې تا پیسې له کوم ځای راوړې، له کومه دې کړي، تر کوم دی لاسته راوړي. نو دغه پوښتنه په کریپټو کې له تا څخه څوک نشي کوی، ولې چې دلته د دولت مداخله شتون نه لري. په همدې توګه په کریپټو کې نور ډیر غیر قانوني کړنې هم ترسره کیږي، لکه غلا، قاچاق، نشهیي توکي او د دولت مخالفو ډلو ته د پیسو لیږد رالېږد. د دې لپاره کریپټو کرنسي اسانه لاره ده. دا او د کریپټو اړوند زیانونه، خو دا هغه زیانونه دي چې زموږ له بې احتیاطۍ له امله رامنځته کیږي. که چیرې موږ غلطي ونه کړو او په سمه توګه استفاده وکړو، نو دا زیانونه نشي رامنځته کیدی. راځو دې ته چې کریپټو کرنسي موږ څنګه اخیستلی سو او څنګه خرڅولی شو. کومې لارې موجودې دي چې پر استفادې یې موږ کولی سو کریپټو کرنسي واخلو. د کریپټو کرنسي اخیستلو لپاره لومړنۍ طریقه د کریپټو ATM سیستم. د نړۍ پرمختللو هیوادونو کې ATM ماشینونه موجود دي چې خلک کولی شي د هغې په استفادې سره له کریپټو کرنسي واخلي او هم یې خرڅ کړي. خو افغانستان کې دا سیستم نشته او لا وجود نه لري. دوهم، د کریپټو اخیستو لپاره مشهور سیستم پیر ټو پیر سیستم ده. پیر ټو پیر سیستم هغه ته ویل کیږي چې یو څوک تا ته پیسې درکوي او ته راځې نوموړي شخص ته کریپټو کرنسي لیږي. دغه سیستم هم په آنلاین نړۍ کې موجود ده او هم په فزیکي نړۍ کې شتون لري. دریم، د کیش سیستم. دا سیستم هم پر افغانستان کې نه ده موجود، مګر په نورو هیوادونو کې شتون لري چې اشخاص د بانک د لارې کریپټو کرنسي خپل کریپټو ایکسچینج ته تبادله کوي. اوس به ستاسو ذهن ته دا پوښتنه راځي چې څرنګه کولی سو په کریپټو مارکیټ کې کار وکړو، څرنګه کولی سو په کریپټو مارکیټ کې پانګونه وکړو. د همدې اړوند ما الریډي یوه ویډیو جوړه کړې چې لینک یې د ویډیو په ډسکرپشن کې موجود ده. کولی سئ لیدنه ورڅخه وکړئ او اړوند ټول معلومات ترلاسه کړئ. دا او دوستانو د کریپټو اړوند معلومات چې کریپټو کرنسي څه شی ده، څنګه رامنځته سوه، څنګه یې پرمختګ وکړ. د همدې اړوند کې چیرې تاسو سره کومه بله غوښتنه وي، حتمي راسره په کامنټ کې شریکه کړئ او د ویډیو ډسکرپشن څخه لیدنه وکړئ تر څو لا نور معلومات هم ترلاسه کړئ. تر بیا ښه وخت ښې چارې الله مو مل شه.